السلام علیکم. زم تاسو روح حنیف الله یو ځل بیا تاسو ته مخاطب شم. حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل نه امید ساتم چې روغ جوړ به خوشحاله به. نن ما تاسو ته ښکلی شان ویډیو راوړه د واتساپ په باره کې چې واتساپ باندې موږ ته څوک میسیج وکړي هغه موږ وګورو او بل ملګري ته چې چا میسیج کړی هغه ته بالکل فتح نه لګي. نو دې په باره کې ما تاسو ته دا ویډیو راوړې ده. تاسو زموږ دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ. تاسو زموږ دا ویډیو سکیپ کوئ مو ډېر به دې زده کړئ. او که زموږ په چینل کې نه وي نو زموږ حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په ګنټي نشان باندې کلیک وکړئ، په آل باندې کلیک وکړئ چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته اول راورسیږي. نو ډېر ټایم ونه ضایع کوم، زم د ویډیو په طرف تاسو کتای شئ. تاسو به راشئ خپل واتساپ ته. کله چې تاسو خپل واتساپ کولا کوم تاسو به داسې مخامخ یو انټرفیس راځي، به 3 ډاټ نشان باندې به تاسو کلیک واخلئ. کله چې به 3 ډاټ نشان باندې کلیک واخلئ تاسو به داسې انټرفیس راځي، تاسو په سیټینګ باندې کلیک واخلئ. کله چې تاسو په سیټینګ باندې کلیک واخلئ تاسو به خپل په اکاونټ باندې کلیک واخلئ. کله چې تاسو په اکاونټ باندې کلیک واخلئ نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي، نو تاسو به خپل پرایوسي باندې کلیک واخلئ. کله چې تاسو په خپل پرایوسي باندې کلیک واخلئ نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي، تاسو په لاس سین باندې کلیک واخلئ. کله چې تاسو په لاس سین باندې کلیک واخلئ نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. دا موږ سره دی په نو بډي کې دی، نو بالکل دا موږ سره په نو بډي کې دی، نو بالکل صحیح دی دا. نو دا تاسو خپل هم په نو بډي ته اړول غواړئ نو بالکل واړوئ، نو بالکل تاسو دا هر څه بالکل برابر شي. دا په ایوری ون کې چا سره په مای کانټیکټ کې، چا سره په مای کانټیکټ ایکسپټ کې، نو دا موږ سره آلریډي په نو بډي کې دی. نو تاسو اړولی شئ بالکل داسې. نو کله چې هم تاسو دا نو باډي ته واړوئ نو تاسو ته چې څوک هم میسیج کوي په واتساپ باندې نو تاسو ته بالکل فتح لګي او هغه ته بالکل فتح نه لګي. هغه به وایي چې یاره موږ دیو ته میسیج کړی دی او دیو کله آنلاین شي هله به دیو میسیج ګوري. نو کله چې هم هغه میسیج وکړي موږ آنلاین یو که آفلاین نو موږ د هغو میسیج کتی شو نو موږ ته فتح لګي او هغو ته به هېڅ فتح نه لګي. نو تاسو کتی شئ، تاسو به بیک باندې لاړ شئ خپل واتساپ ته. کله چې تاسو خپل واتساپ ته لاړ شئ نو ګورئ زه خپل واتساپ ته رانم، زموږ یو ملګری دی دا موږ ته میسیج کړی دی. نو دا بالکل ما یې دی وکتو او بل چا ته یې فتح نه لګي، نو هغه ته پته لګي، هغه ته دا فتح نه لګي چې دا میسیج کتلی دی که نه دی کتلی. ما بالکل دا میسیج وکتو نو زموږ دا ویډیو بالکل جوړه شوه، تاسو کتی شئ. نو امید ساتم چې زموږ دا ویډیو بس تاسو خوښه شوي. نو تاسو ته که زموږ چینل کې نه وي نو زموږ دا چینل حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په آل باندې کلیک وکړئ، په ګنټې نشان باندې کلیک وکړئ چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته اول راورسي. نو زموږ دا ویډیو لایک کړئ. والسلام.